سلامونه ملګرو، د دې ملا چې کومې پرله پسې ویډیوګانې راغلي دي خو وروسته ده بیا ترتیب هم کړی دی. یوه عجیبه خبره ده، هلته په قرآن لاس ایښی دی چې ګویا دا ما په خپل هوش او حواس نه دي کړي، دا یې ما ته نشه راکړې وه. ملګرو، خبره دا ده چې پښتانه اوس هم دومره سادهګان دي چې اکثر پښتانه یې دین، مذهب، مدرسه او ملا نشي شي سره بېلولی. حالانکې دا په دې غټ غټ عالمان وغږوئ او دا ښکاره خبره ده چې دا بېل بېل شیان دي. مثلا اوس دې ملا چې کوم کار کړی دی، دا یې زناکاري کړې ده، دا یې یو غلط عمل کړی دی، دی باید وغوښتل شي او دی سزا سي. د دې ګټه به دا وي چې په آینده کې به نور ملایان داسې قدمونه نه اخلي. نو د دې دپاره په اسلام او په قرآن او دا ټول علما تاسې وغږوئ چې د زناکار دپاره که هغه ملا وي، که حامي وي، که مفتي وي، که هر څوک وي، یوه سزا ده. نو اوس خبره دا ده چې پښتانه چې اوس ته د دې فرد د دې ملا خبره وکړي چې دا کوم زناکار دی او دا هغه زناکار دی چې لواطت کوي، یعنې له نر سره. مګر اوس چې ته زموږ عام پښتنو ته ووایې چې دغه ملا غلط دی، نه نه نه، ملا خلاف خبره مه کوئ. هلکه زه د ملا خلاف نه کوم، زه ټول ملایان، ټولې مدرسې نه ښیم، زه همدغه کوني ملا ښیم، دا دغه کارونه چې کوي. نو او یقینا چې ډېر ښه ملایان شته، ډېرې ښې مدرسې شته، او بدکاري دا نه چې په مدرسو کې ده، په نورو ډېرو ځایو کې هم شته، دا ګرد حقیقت دی. مګر موږ د فرد واحد خبره کوو، موږ یوازې او یوازې دا ملا ښیو. دا یوه ویډیو نه ده، څو نورې راغلي دي او دا هره ویډیو کې د ده جسم کار کوي او هم